أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأفضل بهتر خبر للإمام دپاره د امام تعديل القراءة برابرول د قراءت بین التسلیمات په مابین کې د دغه دوو سلامو، یعنی په مابین کې د دوو رکعاتو یا په مابین کې د دوو سلامو د دې برابرول چې د بهتره خبره ده د امام دپاره. و ان صلى المنز وکړي قاعدا په ناست سره بغیر عذر بل عذر جاز روا دي. که چیرې المنز په ناست بل عذر وکړي عذر نه درلودي روا دي. من غیر کراهة بل کراهة. وإن كان كثير إمام املا قاعدا پناستو بعذر فعذر سر والقوم قوم مقتديان قائمين ولاړ جاز روا دي. امام پناس المنز کی امام مریض دی او تکلیف لري پناس باندې المنز کاوي او مقتدیان ټول پس ولاړ د المنز صحیح دی روا دي. ولا يستحب شن د بلل سوي شن بول مرج ولو صلى المنز وکي التراويح تراويح كلها ټول بتسلیمه واحده په یو سلام سره یو سړی راولار سره د ټولو تراویح نیت په یو پلا باندې وکي او ټول تراویح په یو سلام باندې وکړي دا چې دی دا ښه خبره نه دی، نشه نه دی بلل سوی. وقت په تحقیق سره قاعده کښېنستې على راس كل رکعتین پر هر دوه رکعاته باندې کښېنستې هم اتحیات هم وویل جاز روا دی. دا کار کول روا دی. ولا یکره مکروه نه دی ولانه دا چې دی اکملو پر کېدل دی دغه تراویح پرس ولې د تراویح د هر دوه رکعاتو ناس ته پرس ولا هر دوه شپه چې ده هغه پرس ولا مکروه نه دی او المنز پرسو. ذکر فی المحیط په محیط کې ذکر شوی دی. و اذا هو شک که شکمن په انهم په دې کې صلی المنز کړي دي 9 تسلیمات په 9 سلام سره او 10 تسلیمات کلس لس سلام وګرځول کمنه سلام وګرځول ففيه په دې کې اختلاف دي. والصحيح صحیح خبر انهم داد يصلون المنز بکی بتسلیمه اخرى په بل سلام سره فرادا جلا ښه خبره دا ده چې دوی هغه دوه رکعات چې پاته دي هغه دی وکي جلا دی وکي، یعنی بیرته په جماعت نه کوي ځکه چې جماعت چې دی هغه د تراویح ده در هغه شل څخه وها خواته بیا جماعت نسته د تراویح ده. نو چې بیا کچیر زیات ولا باره په دغه کې ناراضي په هغه مکروه والی کې ناراضي. وذکر او ذکر سوی دی فی الملتقط په ملتقط کتاب کې ذکر سوی دی یقرأ وایب فی تراویح فتراویح کې مقدار اندازه ما د هغه لا یؤدي چې نه رسیږي الی تنفیر القوم وقوم وبیزاری ته چې قوم بیزار کیږي تنفیر جوړیږي دا رقم نه کوي، یعنی دون دی نه وژدي. وفي الفتاوی ففتاوا کې وایي یقرأ وایب فی کل رکعت په رکعت کې 30 آیتا 30 آیاته حتی در داسې وخت پورې یقع به ختمو چې واقع په دې سره ختم 3 مرات 3 واره هغه وایي 10 آیات دی په هر رکعت کې وایي چې 3 واره ختم په دې باندې واقع کیږي. وقال ویل دي بعضی علماء بیا ویل یقرأ وایب فی کل رکعت په رکعت کې 10 آیات لس آیات دی په رکعت کې وایي او هو صحیح دا خبر صحیح ده دغه لس آیات چې په رکعت کې وایي و به په دې سره تحصل حاصلیږي السنه سنت او هو هغه ختم دی مره واحده یعنی سنت په دې باندې حاصلیږي چې دا لس آیات په هر رکعت کې وایي چې ختم د قران په دې باندې پر کیږي. ولو اما کچیر امامت ورکی په تراویح کې ثم ورس اقتدا وک به اخرى په بل سر په تراویح کې تلک الليله دې دغه شپه یعنی لږ تراویح و چا ورک لږ تراویح بل چا ورک دا صحیح دی. لا یکرو دا نه دی مکرو خبره دا نه ده. و نیم تراویح و امام ورک نیم بل کده حافظان چې نیم یو حافظ ورک او نیم بل حافظ ورک. و اذا بلغ کور سره سبی کښنه 10 سنین ولس کلو تر رسیدلی کښنه لس کلو والا کښنه په امامات ورکی بالغین ولویان خلکو ته په تراویح کې یجوز رواتي. وذکر ذکر کړي دي بعض الفتاوا بعضی فتاوا و ذکر کړي دي چې انه لا یجوز دا نه دی روا د لسو کالو هلک چې دی په دې په تراویح کول دا ښه خبره ده چې په دې په نه وسی او هو المختار خبر هم دا مختار ښه خبر هم ده ځکه چې د هغه دم نپل دي د هغه دم نپل دي د دواړو دا نپل دي. نو هغه نپل چې کښنی دي کښنی چې د کوم نپل نیت وتاړي هغه د کښنی پر ذمه باندې کچیر د پاسید کې د کښنی پر ذمه باندې نظر نه پاتېږي او کچیر لوی انسان د نپل نیت وتاړي هغه د لوی انسان پر ذمه باندې پاتېږي دغه فرقسته. نو په دې واجب باندې په کښنی پسې تراویح کول چې د لږ کالو په دې پسې تراویح کول دا نه دی روا، یعنی ښه خبره ده بهتره خبره او فتوا پر دغه قول ده. و ان سواله کچیر منځ وکي 4
رکعات څلور رکعات بتسلیمه واحده په یو سلام سره ولم يقعد نکشناستی على راس رکعتين پر دوه رکعاتو باندې نکشناستی تجزي روا عن تسلیمه واحده د یو سلام کچیر د څلور رکعاتو نیت وتاړي او پر هغه دوه رکعاتو باندې نکشناستی دا سیدی وهو المختار دا خبره هم شته بهتره خبره ده و اذا وفرغ كفارغ من التشهد د آیات ينظر فکر دی وکي ان علم معلوم انه دی يسقلوا على القوم دا د قرات و دا چې دی دا پر قوم باندې درنیږي لا يزيد ندي ذاتي دعوات الماثور هغه دعوات هغه دعا چې الماثور چې را نقل شوی ده د تشهد ورسته چې کوم دعا ویل کیږي هغه دی بیا نه وای پرې دی ولو تذكر کچیر په یاد تسلیمه یو سلام بعد الوتر ورسته در وتر اختلاف کړ المشایخ په مشایخ قال ویل ابو بکر محمد بن الفضل هغه ویل دی لا يصلون المزنکی بجماعت سره فکر دا و چې دوه رکعات را سپته پاتې سوي دي دوه رکعات تراویح د وتر ورسته ور په یاد سولې اوس به دې څه چم کوي نو د دې لپاره دا پکار ده چې دغه دوه رکعات دی په جماعت باندې نه وکي چې لا یې وکي وقال صدر الشهید هغه بیا وایي یجوز روا دي اندای صلی چې المنځو کې بجماعت په جماعت سره ولو سلام کچیر سلام وګرځوي الامام على راس رکعتي او پر سر باندې د دوه رکعاتو ساهین په هیر سره فی شفعین اولا په اوله شپه کې د څلور رکعات نیت تړلې دي په اوله شپه باندې سلام وګرځاوي ثم ورسه صلى المنزه وكي ما بقى غشبات على وجهها پر خپل طریقه باندې قال مشايخ بخارا غو يقضي قضا برا وشفع الاولى اول برا وګرځي لا غير بل بن راګرځي وقال مشايخ سمرقند د سمرقند علما بیا وای علي پر دبن قضا الکل د ګرد راګرځول د ګرد پر راګرځي د څلور سر رکعات وو المنز بدای راګرځي خو نیت د څلور رکعات تړل سوی دي نو دغه څلور رکعات په څلور سره وای راګرځي د سمرقند علما وای والوتر وتر چې د ثلاث رکعات درې رکعات د بسلام واحد په وسلام سره عندنا پنځمر يقرأ وايب الفاتحه الحمد لله وسوره او سوره في جميع ركعاتها په ټول رکعاتو کې د داوتر ويقنط على بين بوي في ثالثه په دریم رکعت کې قبل الركوع د رکوع سره مخ في جميع سنه په ټول کال کې بس دغه طریقه ده ولا يصلي المنذ بنکی بجماعت په جماعت سره الا في رمضان ما سوا په میاشت روزه سما سوا د تراویح د ټیم څخه ورسته دلته په جماعت باندې کېدای شي بل ټیم دی په جماعت باندې نه وتر والمسبوق مسبوق يقنط اللهم بواي مع الامام سرد امامه ولا يقنط بعدها ورست بينوي مسبوق هغه د 10 رکعات تر سوي وي چې د راسي امام خو د امام دریم رکعت هغه دوی قنوت وای اللهم وای نو د خو دوم رکعت جوړیږي نو د امام سره یو ځای دغه اللهم ور سره وای او بیا ورسته په دریم رکعت چې د راګرځي اخیری هغه کې بیا اللهم نه وای ولا يقنط بعدها بیا به نه وای وان شک کا شک من چې انه د په ثانیه په دوم کې دی او په ثالثه یا په دریم کې دی ګور کپه دې شک من چې توا دویم رکعت مې دی کدریم رکعت مې دی یواز ولار دی يقنط مرتين دوه واره دا ویل په دواړو کې نو وذلك دا چې دي لأن تکرار القنوت د علمین په موضوع په خپل ځای کې مکروه دي ګوره دا چې دی کچیر د دی وکي دا کار کول مکروه دي د لپاره چې په دواړو رکعاتو کې وای کما مر په مسأله الاولى او په مسأله الثانيه مسأله الاولى هغه د لکه د مقتدی لکه امام چې وای او د مقتدی په سو د مسبوق نو دا هغه د څنګه ترتیب او د بیا دلته څنګه دی په دې بس دا دواړه چې دي لم يقع احدهما نو واقع کېږي یو والا په موضعه په خپل ځای کې نه دواړه د خپل ځای څخه بدلی سولې دغه دعای قنوت وذكر في ذخيره په ذخیره کې ذکر شوی انه هدای چې اذا وقنت کې دعای قنوت په الاولى په اول کې او په ثانیه یا په دوم کې ساهیان په هر سره لم يقنط دعای قنوت نه ویل په ثالثه په دریم کې نه ویل بينهما په مابین کې د دې فرق دی وهل يصلي اي درود بوای علی نبی صلی الله علیه وسلم په اخر کې د القنوت د قنوت ان د لومین ورسته به درود وای املاک به نه وای قال ویل الفقيه ابو ليس هغه وای يصلي درود بوای وذكر ذکر شوی په بعض الفتاوا په بعضی فتاوا کې ذکر شوی د لا باس بیاک نسب ان په دې سره يصلي چې درود وای وهل يجهل الامام ایا په زوره بوای امام بالقنوت په دوی قنوت سره قال ویل محمد بن الفجر ویل يخافته فتوى واي كذا د غره کم جرت العاده چې جاری سوی دی دغه عادت په مسجد اب حفظ د اب حفظ په مسجد کې چې څنګه په جماعت کې ذکر سوی دی یعنی جاری سوی دی دا پر دا ترتیب باندې به کوي الکبیر هغه غټ مسجد بخارای د بخارا وقال صاحب الذخيره صاحب الذخيره واي برهان الدين نمیر هغه واي استحسنوا بشبيل لدي الجهر جهر په بلاد العجم په شارو کې د عجم په شارو کې به په زور واي د دوی قنوت لتعلموا د پاره د دې چې زدا سي د نور خلکو و ذکر سوی په شرح الاسم جابي هغه ذکر کړ دی يكون کې ذلك الجهر دا په زور ویل دون الجهر القراءه قرات نه دی د سمرات او عمل مقتدی چې په هو مخير اختیار لري ان شاء الله خرص قنته اللهم ان دی وای دعای قرت دی وای و ان شاء الله خرص امانه د غي دی ودریج و ان شاء الله خرص سکته پټه خله دي ګور یا دی امين وای
یا دې پټه خوله ودرېږي یا دې دعای قنوت وایي ګرده کولی شي درې سره حالاتو کې دغه کله سکت کله مروي ګرده روایتونه راغلي دي على الاختلاف بین ابي یوسف رحمت الله او محمد رحمت الله پر دې باندې د دې دوه اختلاف راغلی دي وان قنت که چیرې دعای قنوت وایي او امنه یا امین ووایي لا يرفع نه دي پورته کوي صوت او اواز بالارتفاق د ټول په اتفاق سره یعنی لاس دې نه کې پورته کوي لکه په دعا کې چې لاس پورته کوي دا کار دې نه کوي صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين